سلامونه ملګرو. د بده مرغه زه اوس خبر شوم چې ایران په پوله باندې هغه افغانان ویشتي دي چې هغه د افغانستان په تښتېدو کې وو، په کلکان سیمه کې یا بله کومه سیمه ده. 280 200 او 300 انسانان په یو ځای باندې وجل لوی بشري جنایت دی، یو لوی انساني جرم دی، انساني غمیزه ده. دا که په بل وطن کې د بل قام نه وه نو بیا به خامخا ټوله دنیا اوس چغې والې، خو دلته موږ د افغانستان د پولې سره په 25 کیلومتره کې 10 12 15 20 غنټې بعد خبرېږو. مطلب دا چې د افغانانو د ژوند ارزښت نشته، صفا خبره ده. او د دې بېوسۍ شاته، د دې بېکسۍ شاته، د دې مهاجرتونو شاته زموږ او ستاسو خپلې کمبخلۍ دي، او بالخصوص د افغانستان په موجوده جغرافیه کې د اوسیدونکو خلکو چې هغې هر وخت صرف په دې کې تیری چې موږ روس والي، موږ امریکا والي، موږ برطانیه والي، دا ټول دنیا تر مریخ تاوالي ده. خو ته د وطن نه په تېښته یې، ستا دغسې انساني غمیزې، دا ډېر په افسوس سره دا خبرې کوم، خو دا حقایق دي. دومره لوی انساني غمیزې رامنځته کېږي چې هغه دنیا خبر هم نه اخلي. په مغرب کې که چېرته یو کس بلیک چې یو په امریکا کې مړ نو فسادات شوي او په هغې کې بیا فسادات د هغې اګینسټ څومره لوی یو انساني احساسات راوپارېدل، ټوله دنیا په هغې باندې په دغه عرب هېوادونو کې چې ان مړي وشي، فلسطین کې چې مړي کېږي، موږ ټول ورباندې خفه یو، دنیا ته ودین سیکنډز خبرېږي. دلته خو چونکې جنګ نه دی، فلسطین کې خو یو جنګ دی، وارینګ پارټیز دي، دوه ډلې دي متحاربې. خو دلته خلک د رزق د نشوالي د په چکر کې تښتي. وطن د مور او پلاره خوږ دی، جانانه درې واڼه پرېږدم تا سره زما. نو دا داسې ده چې هغه ټپه مې یو بل هم ذهن کې راځي، خولې له مې نه راځي او په لاشعور کې مې راځي چې که بېوسي نه وې جانانه. نو داسې یو خو لکه دا ډېر د بېوسۍ، د بېکسۍ، د رزق په تلاش کې یو پلار نه غواړي، یو ورور نه غواړي چې د هغه کشر دې لاړ شي، د هغه مشر دې د وطن نه په داسې حالاتو کې لاړ شي چې څوک دې دومره په بېرحمۍ باندې ووجني. خدای دې وکړي چې 250 نه وي، 200 نه وي، خو 2 کسان وي خو هغه په غیر قانوني توګه چې اوړي او بیا هغه وجلی کېږي. نو د ایران په لمن ډېر تور داغونه دي، خو دا هم یو داغ دی. نیولې دي وې، واپس کړي دي وې، هوایي فایرینګ خلک کوي، بارډر مینجمنټ، بارډر سکیورټي پکار ده چې دومره ټرینډ وي چې خلک مینیج کړي، بس ریپلشن یا واپس وتښتي خلک. خو دومره لوی انساني بشري جرم چې کوم دی، 200 انسانان چې هغه د رزق په تلاش کې د خپل وطن نه په تېښته دي. په دې دغه حاکمانو له هر څنګه چې دي راغلي دي، څوک یې مني به، څوک نه مني، وطن یې قبضه کړی دی. پکار ده چې د کار روزګار موقع تلاش کړي، یو کمیټي ورباندې کېني، خلک راوغواړي، سیول سوسایټي دا خلک راوغواړي، یوه جرګه راوغواړي چې په دومره لوی تعداد کې میلیونز اف میلیون خلک په میاشتو میاشتو وځي. تېره میاشت رپورټ مې منسټري انټرنیشنل باندې کتل، نو ریکارډ یې مات کړی په یوه میاشت کې د میلیون نه زیات خلک د افغانستان نه وتلي. دا وطن به چا تفریدي، دا ځوانان، ډاکټران، انجینران، کیډرز، سکلډ خلک، دا لویه جغرافیه، دا خپل ولس، د علاج سہولتونه، د کار روزګار، انجینیرز دي، سکلډ خلک دي، پروفیشنل دي، ایجوکیټډ خلک، هغه مسلسل تښتي. یا تښتي مطلب دا ډېر په بخښنې سره، خو لکه دا دې ته تښته وایي، موږ ټول په تېښته یو، موږ ته هم که موقع میلاویږي موږ تښتو د دې وطن نه، خو چې ښه ځای میلاویږي. خو داسې هم نه چې موږ په غیر قانوني لارو باندې په داسې لارو چارو ځو. زه اوس بازار ته رالم، یو هوټل کې ناست خبر شوم، ملګري راته وویل خو ډېر زیاته دردونکې ده، زما دپاره ډېره زیاته دردونکې ده، او زما دپاره دا ډېره زیات دردونکې ده چې 280 300 کسان مړه کېدل. او په مین سټریم میډیا باندې ما په مشکله یو څو خبرونه پیدا کړل. څه افغان ایجنسیانې وې، خبري ایجنسیانې، صحیح انفرادي افغانانو چې هغوی دا خبر شیر کړی دی، او باقي په مین سټریم میډیا ما بالکل بیا نه موندو. ازادي ریډیو پکې یو خبر 2-3 ګنټې مخکې لګولی. تاسو اندازه لګوئ چې موږ د څومره ارزښت دی. دا ولې موږ په خپل ځان لاول به خپل ارزښت ورکوو. دښمن څوک دی، څه کوي، څنګه کوي، سازشونه کوي، وسط کوي، ما قبضه کوي، ما جنګوي. نو زه څه چرګ خو نه یم چې زه خپل ورور سره جنګېږم، زه څه سپی خو نه یم چې زه د نورو سپو سره جنګېږم، څه ګیدړ خو نه یم چې یو سړی ما جنګوي نو زه یم چې بس ټیک د هغه غلط کوي. هغې کې نو کوېسچن چې یو څوک دی، امریکا ده، برطانیه ده، روس دی، دا دی، هغه دی، شل الزامات په نورو لګولی شم، خو زه ولې جنګېږم؟ سوال دا دی، زه ولې په 50 50 80 100 کاله کې عقل ککرۍ نه راولم؟ بس بغیر د غرور نه، بغیر د بدورت نه، بغیر د سپکو سپورو نه زما بل کار نه. دا ډېر د افسوس خبره ده، غم راځي. او خدای دې وکړي چې دا سلسله اخري، او خدای دې وکړي چې داسې
کم سے کم نقصان شوی. خو بهرحال فوټیجز چې کوم دي هغه د نه کتو دي او ما ونه کتل شو. او دا ټول زموږ په شان انسانان دي، اسرائیل نه لري، که څوک پنجابی دی، که څوک افغاني دی، که څوک سندی دی، که څوک تاجک دی، ترکمن دی، فلسطینی دی یا امریکایي دی، نو دا مور لري، پلار لري، خلک لري، درد لري. دا اورېدو ډېره زیاته مننه کوم.